د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د تابلوګانو او لوحو اصلاح کمیسیون له لوري د لوحو او تابلوګانو د اصلاح په موخه د جلال آباد ښار په بېلابېلو برخو کې کمپاین ترسره شوی. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي صدیق الله قریشي بدلون وایي له دغه کمپاین څخه یې موخه د اصلي فرهنګ دودول په لوحو او تابلوګانو کې د بهرنیو کلمو لرې کول او پر ځای د دواړو ملي ژبو د کلمو لیکل دي. د دې موخه هدف ده د تر څو پورې په ښار کې هغه لوحې اعلاناتي تابلوګانې چې دوکاندارانو یا د هټیوالو په دوکانونو باندې زړول شوي په هغې کې بهرنۍ کلمې یا داسې کلمات چې هغه زموږ په دوو ملي ژبو کې نه وي بلکې په دې رسم الخط باندې لیکل شوي وي هغه لرې کړي او د هغې په ځای باندې بدلې کلمې چې زموږ په دواړو ملي ژبو کې هغه پکې ځای په ځای شي یا زموږ په سیمه ییزو ژبو کې. بدلون دغه راز وایي دغه کمیسیون د لوحو تابلوګانو د اصلاح ترڅنګ په ښار کې د هغه تصویرونو او انځورونو مخنیوی هم کوي چې شرعاً جواز نه لري. تصویرونه یا هغه عکسونه چې هغه د شرعاً جواز نه لري یا د اسلامي شریعت له مخې هغه ناروا دي د هغې مخنیوی هم کیږي. د دې موخه هدف دا ده تر څو پورې موږ خپل اصیل فرهنګ او هغه همدا رقم ته خپلې لوحې او اعلاناتي تابلوګانو د شریعت مطابق برابرې کړو. د ټولو هټیوالو څخه مو دا هیله ده تر څو پورې که چیرې داسې یو څه په لوحه کې لیکي یا په اعلاناتي تابلو کې لیکي چې هغوی کې د اشتباه اطلاعات فرهنګ سره د شریک کړي له هغې تصحیح نه وروسته به موږ دوی ته هغه سمه کلمې یا ښه نوم چې دوی انتخاب کړی هغه ورکوو هغه دې بیا هغې نه وروسته په خپل لوحه کې ولیکي. د لوحو او تابلوګانو د اصلاح کمیسیون مسؤلین دغه راز وایي دغه کمپاین به د ښار ترڅنګ ولسوالۍ ته هم وغځول شي.